د کابل ښاریان وايي چې په کابل کې مناسب تفریح ځایونه او پارکونه نشته. د دوی په خبره په کابل کې ډیری دولتي پارکونه وران شوي او ځینې یې بیا په نشه یي توکو روږدو کسانو او وزګارو خلکو په استوګن ځایونو بدل شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې وران شوي دولتي پارکونه د بیا ورغوي او په ځینو سیمو کې د نوي تفریح ځایونه او پارکونه جوړ کړي. حکومت نه زما دا غوښتنه چې بس د خلکو دپاره بس دغه جوړ کړي، پارکونه جوړ کړي، تر څو د هلکان درسونه یې وایي، هغه پکې خپل هغه پکې وکړي، تعلیم پکې وکړي. اوس ځینې خلک دي وس نه لري او پارک ته لاړ شي، پارک کې هوښیار شي، بس شخصي کې خو ډېرې پیسې ځینې لګېږي. حکومت دا خیال چې خلکو دپاره کار وکړي، هلکان ته بس زمینه برکړي اوسني ځوانانو ته، تر څو بس ښه پارکونه جوړ کړي. د کابل ښاریانو په وینا په کابل کې د ګوتو په شمېر شخصي پارکونه او تفریح ځایونه شته چې په عصري ډول جوړ شوي دي، خو ستونزه دا ده چې د ټیکټونو بیې لوړې دي چې ډیری خلک د ورتللو وس نه لري. دوی د شخصي پارکونو له مسؤلینو څخه غواړي چې د ټیکټونو بیې د یو څه ټیټې کړي. دلته راغلي وو چې تفریح وکړو، د ماشومانو لپاره لږ داسې یو ډېر ښه ځای برابر شوی چې ماشومان له خپل فیملي سره راشي او دلته یو چکر دپاره یو ډېر ښه فیسیلیټي برابر شوي. پارک صفا سوتره ده، پوه شولې، ماحول یې ډېر زبردسته دی، پوه شولې، یعنې ټول پښتانه دي پکې، ښه زبردسته ماحول، یعنې ښه محسوس کوم، ښه انجوای پکې کوم. خو د شخصي پارکونو مسؤلین بیا وایي چې پارک ته د داخلېدو د ټیکټ بیه ټیټه ده. د دوی په خبره د هر ټیکټ بیه 13 افغانۍ ده. دوی زیاتوي چې ځینو ښاریانو لپاره ځانګړی تخفیف هم لري. موږ تر 12 کلنې پورې ټیکټ نه اخلو، څوک چې 12 نه لاندې وي او په فامیلونو سره مثلا تر 10 نه زیات وي ځانګړی تخفیف ورکوو. بل بیا د یعنې ډېر کم ټیکټ چې 13 افغانۍ کېږي، یو څوک چې 12 کلنې تر نه پورته وي 13 افغانۍ اخلي او پارک ته راداخلېږي او خپله تفریح کوي. د کابل ښاریانو مخکې هم په وار شکایت کړی و چې په کابل ښار کې تفریح ځایونه او پارکونه کم دي او کوم چې شته هغه وران شوي یا زیاتې پیسې اخلي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ له مسؤلینو څخه هم وپوښتو، خو لا پرله پسې هڅو سره بریالي نه شوو.